السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به وي. دوستانو، د افغانستان انډر 19 ټیم د نیپال نم لوبه بایلله. تاسو ته پته ده دی ولې بایلله. رحیم صدیقی چې کله د افغانستان ټیم سپورټ کوي، تاسو دا ویډیو وګورئ نو بیا افغانستان دغه حل دی چې درې واړه لوبې بایللې. لکه زه خندان کوم، خو رحیم صدیقی چې کله په 2021 کې که 22 کې هغه ټیم سپورټ کولو او دغه کرکټ باندې خبرې کولې، ټولې لوبې به افغانستان ټیم بایللې. نو زه ورته یم هغه تریشل ماما خبره چې بس تیار ته د افغانستان ټیم مه سپورټ کوو، موږ بیا سپورټ کوو. تاسو راځئ دا ویډیو وګورئ. نیپال انډر 19 لوبډلې هم د افغانستان انډر 19 لوبډلې ته ماتې ورکړله. اوس به تاسو سوچ کوئ چې رحیم صدیقي تا ولې ونه ویل چې ډېره سختې ماتې. ډېر یو زبردست میچ ترسره شو، خو اخره کې د نیپال انډر 19 لوبډلې دغه میچ وګټلو. که څه هم په دغه څو ورځو کې په غضنفر باندې ډېرې زیاتې نیوکې کېدلې چې غضنفر په T10 کې لوبېږي او د هغې تر څنګ د افغانستان په انډر 19 لوبډله کې هم لوبېږي. ګورئ، پرون هم ما ویډیو کړې وه، په هغې کې ما دا هر څه یاد کړي وه چې یوازې دغه لوبه په غضنفر باندې نه ګټل کېږي، باید همیشه ټیم ورک وشي. ګورئ، تاسو هر څه یو پلیر ته مه پرېږدئ. نن ماشاءالله غضنفر وچلېدلو، خو بس کرکټ ته دې کې ګټه بېلاج شته. دوه ټیمه سره مخامخ کېږي نو یو ټیم به چپه کوي، کوم ټیم چې ښه لوبه وکړي نو هغه به لوبه ګټي. نن د نیپال انډر 19 لوبډلې بهترینه بالینګ ترسره کړې، تر څنګ فیلډینګ هم ښه، بیا په بیټینګ کې دومره ښه نه و. ډېر په سخته د افغانستان انډر 19 لوبډلې نه میچ وګټلو. که څه هم د افغانستان د انډر 19 لوبډلې بیټینګ ډېر زیات کمزوری و. موږ په درې اړخیزه سیریز کې پاکستان انډر 19 لوبډلې ته ماتې ورکړله، د UAE انډر 19 لوبډلې ته مو ماتې ورکړله. کله چې هغه درې اړخیزه سیریز ترسره شو نو افغانانو دا سوچ کولو چې موږ به ایشیا کپ وګټو. بالکل، ځکه چې دا کم انډر 19 پلیئرز ولوبېدل، دوی کولی شي چې ایشیا کپ یې ګټلی وی. بیا په ایشیا کپ کې چې کوم انډر 19 ایشیا کپ ترسره کېږي، پاکستان انډر 19 لوبډلې انډیا انډر 19 لوبډلې ته ماتې ورکړله چې د انډیا انډر 19 لوبډله کې چې کوم پلیئرز دي هغه په IPL کې مغزدل شوي. افغانانو دا سوچ وکړ چې موږ خو پاکستان انډر 19 لوبډلې ته ماتې ورکړې وه، نو د پاکستان انډر 19 لوبډلې انډیا انډر 19 لوبډلې ته په ایشیا کپ کې ماتې ورکړله. نو د دې نه دا معلومیږي چې د انډیا انډر 19 لوبډلې هم کمزوري ده، پاکستان هم کمزوري ده، تر څنګ بیا د افغانستان لوبډله ډېره زیاته قوي ده. قوي وه خو بدغه انډر 19 ایشیا کپ کې ونه چلېده. کنې که تاسو د اړخیزه سیریز کې زموږ بیټینګ لیدلې، بیټینګ هم بهترینه بیټینګ ترسره شو، بالینګ، فیلډینګ. بس انډر 19 چې کوم ایشیا کپ و، بس دې کې ورسره بخت یاري ونه کړله. خو د هر څه صرف په بخت باندې نه کېږي، دې کې باید ته محنت هم وکړي او بیا تا سره بخت هم وي. که ته چېرته هر څه بخت ته پرېږدې نو بیا انډر 19 کپ خلاصه که چې میچ هم نه ګټل کېږي. خو بیا هم دا زموږ کوچنیته لاندې همیشه به یې سپورټ کوو. د همدې انډر 19 نه مجیب راغلی دی، فضل حق راغلی دی، رحمان الله ګربز راغلی دی، ابراهیم زدران راغلی دی، داسې نور لوب. دوستانو، تاسو د رحیم صدیقي دا خبرې وایي چې کله نه لوبډله سپورټ کوي د افغانستان د لوبډلې د ټیم بدحال یا که د انډر 19 او که د انټرنیشنلي، نو رحیم صدیقي ته وایي چې خدای او قرآن وانه ته مړه دا لوبډله مه سپورټ کوه. هغه د تریشل ماما خبره ته چې کله لوبډله سپورټ کې دا حالي افغانستان 3-3 په انډر 19 که تاسو ته یاد شي د افغانستان، پاکستان او د کومو UAE دغو د سیریزو، ګوره هغې کې پاکستان مطلب فینل دی افغانستان ټیم وګټلو. نو ګوره د افغانستان د انډر 19 ټیم ډېر مضبوط و او د رحیم صدیقي په وجه باندې چې دې ټیم سپورټ کوي نو دا 3-3 په ایشیا کپ مهم و، سیریز مهم نه دی. نو زه دا وایم چې د افغانستان ټیم مونږ لیدو، مونږ ویل چې ایشیا کپ کې وځلیږي، لوبې خوندورې شي، د پاکستان او د افغانستان لوبه راشي ډېره خوندورې. او دا رحیم صدیقی چې دې لوبډله سپورټ کوي نو به دا هرې دی.